مهمه مسله د مسافر مونځ دی. هر کله چې زموږ یو مسلمان رور یا مسلمانه خور په قصد د سفر باندې ووځي چې هغه تقریبا چې نن زموږ فقهاو لیکلي 9 کیلومتره سفر کوي، نو هغه د فرضي 4 رکعتي مونځ 2 رکعته کوي، یعنی قصر دی کوي. د مسافر لپاره الله تعالی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې اسانتیا ورکړي دي چې په کومو وختونو کې هغه مونځ 4 رکعته وي، دوی کولی شي چې هغه مونځ 2 رکعته وکړي، لکه د ماسپښین، د ماسخوتن او د مازدیګر مونځ. او فقهاو لیکلي چې د سنتو په کولو کې څه پابندي نشته دی، که وخت ورته وي نو سنت دې وکړي، او که وخت ورته نه وي نو سنت پرېښودلی شي. البته د سهار د سنتو او د وترو تاکید د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې راغلی چې دا به ادا کوي. د مسافر څو مسلو ته متوجه اوسئ اوریدونکو. که څوک یو ځای ته سفر وکړي او هلته د اقامت اراده وکړي چې زه به دلته 15 ورځې یم، نو تر څو چې هغه ځای ته رسیږي په لاره کې د ټول مونځ سفرانه کوي، خو چې کله هغه ځای ته ورسېده نو بیا مقیم دی، مونځ دې بیا پوره کوي، قصر نشي کولی. ته د کابل نه حرکت کوي قندار ته، او دا اراده دې ده چې زه به په قندار کې 15 شپې 20 شپې یم، په لاره کې به مونځ ټول قصر کوي، نیم به کوي، خو چې کله قندار ته ورسېدلې ته مقیم یې، نو به هلته به د خپل مونځ بیا پوره کوي. او که څوک مسافر وي او مقیم پسې مونځ کوي، امام مقیم دی، ته مسافر یې، نو ته به خپل مونځ ټول پوره کوي. او که مسله داسې وه چې امام مسافر و، د امام نیم مقتدیان مسافر ول او نیم مقتدیان مقیم ول، نو هغه کسان چې مسافر دي هغه به امام سره په 2 رکعتونو کې سلام ګرځوي، او هغه څوک چې مقیم دي هغوی دې پورته شي د خپل مونځ دې پوره کړي. او ځینې فقهاو دا لیکلي چې په هغه 2 رکعتونو کې که سورې فاتحه ونه لوستله، په اندازه د هغو ودرېده هم کفایت کوي دې ته. او که داسې یو ځای ته ته راغلی چې تا ته اصلا معلومات نه کېده چې دا مقیم دی دا امام او که دا مسافر دی، او قرینه هم نه وه چې ته پرې پوه شې چې دا مسافر دی که مقیم، د ستا اقتدا بیا د امام پسې صحیح نه ده، تر څو چې تا ته معلومات نه وي شوی. او که زموږ یو ورور داسې وي چې هغه همیشه په دوره وي، یو ځای کې هم 15 ورځې مسلسل نه تېروي، نو هغه مسافر دی، هغه د قصر کوي. نن لاړ قندار ته، سبا بیرته را روان دی کابل ته، بله ورځ روان دی هلمند ته، بله ورځ روان دی هرات ته، دا مسافر دی، نو ټول مونځ به دا قصر کوي، پوره به یې نه کوي. او که زموږ یو مسلمان رور یا مسلمانه خور د سفر په نیت باندې ووت، قصد یې وکړه چې زه ځم قندار ته یا هلمند ته یا ننګرهار ته ځم، هلته به 10 شپې یا 12 شپې یا 7 شپې تېروم، خو د دې په نیت باندې چې نن ځم سبا ځم، په دې باندې 2 میاشتې 3 میاشتې تېرې شوې، نیت د اقامت یې نه و کړی، بس کار به ورته پیدا شو، پاتې به شو، نو دا بیا هم مسافر دی، د خپل مونځ به دا قصر کوي، مونځ به پوره نه کوي. او بله مهمه مسله، که څوک له خپل اصلي وطن نه بل وطن ته مسافر شوی وي او هلته یې د خپله استوګنه شروع کړې وي، د خپل ماشومان او د خپل کور سامان هم ټول ځان سره هلته وړی وي، نو دا سړی مسافر دی. مسافر په دې معنی چې د شریعت په نورو احکامو کې مسافر دی، اما هلته به مونځ پوره کوي، قصر به نه کوي. د شریعت په نورو احکامو کې ځکه مسافر دی که په آبایي وطن کې هغه لوی جایداد هم ولري، صاحب د نصاب هم وي، سرمایې خاوند هم وي، خو هلته غني نه بلل کېږي، زکات ورکول کېږي، په دې معنا مسافر دی. اما داسې مسافر نه دی چې هلته دې دا فرضي مونځ نیم وکړي، پوره دې نه کوي، بلکې مونځ به پوره کوي. اوس چې تا خپل وطن پرېښود، خپل بچیان دې بوتلل بل ځای ته، هلته دې ځان ته استوګنه شروع کړه، اوس که بیا ته خپل کور ته راځي، اصلي وطن ته، چې نیت د اقامت دې نه کړی، دلته به بیا مونځ ته مسافرانه کوي. او زموږ خویندو ته په سفر کې د لمانځه کولو هېڅ شرم او عار نه دی په کار. الحمدلله اوس ځایونه هم جوړ شوي چې باید هلته هغوی منځونه وکړي. او که د چا نه په سفر کې مونځ قضا شه، که په کور کې د هغه قضایي راوړي 2 رکعته به یې راوړي، او که د چا نه په کور کې قضا شوی د اقامت په حالت کې چې د هغه قضایي په سفر کې راوړي، نو د هغه مونځ به پوره قضایي راوړي. او د واده کېدو نه وروسته که ښځه خپل پلار کره اوسېدله، نو دا خپل وطن شوی، په دې لحاظ سره د هغه قصر نه کوي. واده شوی خو بیرته هم د خپل پلار کره اوسي، کور یې دلته راوړی، نو دا مقیمه ده، مسافره نه ده. او بله مهمه مسله، که تاسو په سفر کې روان یې، یا په اورګاډي کې یا په تیاره کې یا په موټر کې، او تاسو باندې د لمانځه وخت راغی، نو ضرور ده چې تاسو خپل مونځ ادا کړئ. او که د لمانځه کولو څه وسیله نه وه،
چې یعنې تاسو په ولاړه باندې مونځ نه شو کولی نو په ناسته باندې مونځ وکړئ، رکوع سجده وکړئ. او که کېناستلی شوئ خو د رکوع او د سجدې ځای نه و نو رکوع او سجدې ته تاسو بیا اشاره وکړئ. البته رکوع ته به سر لږ ټیټوئ او سجدې ته به ډېر زیات سر بیا ټیټوئ، خو مونځ به په هېڅ حالت کې تاسو نه پرېږدئ. بل مونځ هغه د مریض مونځ دی. څو پورې چې د انسان فکر او حواس پر ځای وي تر هغه پورې ورته په شریعت کې د لمانځه پرېښودلو اجازت نشته. خو له بده مرغه چې نن موږ جوړ تیار یو د دنیا کسب ته او ښه هوښیار یو، خو مانځه ته بیا غافله یو. الله رب العزت موږ ته توفیق نه دی راکړی. که څوک داسې مریض وي چې هغه درېدلی نشي نو هغه دې په ناسته باندې لمونځ وکړي، په ناسته باندې د رکوع سجده کوي. خو که په ناسته باندې کېناسته شو خو رکوع سجده یې نشوه کولی، رکوع سجدې ته دې بیا اشاره وکړي، رکوع ته دې لږ سر ټیټوي او سجدې ته دې ډېر زیات سر ټیټوي. او که په ناسته اشاره هم نشوه کولی نو په ملاسته یا په اړخ یعنې ډډه دې ووهي او د سر په اشارې سره دې د خپل مونځ ادا کړي. او که څوک په ملاسته باندې لمونځ کوي نو مخ به یې د قبلې په طرف برابر کړي او پښې به یې راغونډې کړي، یعنې پښې به یې د قبلې طرف ته نه غورځوي. او که بالغ شاته کېښودی شي ډېره ښه خبره ده، نو رکوع او سجدې ته دې بیا اشاره وکړي او په هغه باندې لمونځ وکړي. حتی فقها ویلي چې خپل حاجبینو په وریځو باندې د اشاره کوي خو مونځ دې نه پرېږدي. که چیرې کوم کس په اشارې سره هم مونځ نشي کولی نو هغه ته بیا مونځ معاف دی. خو څومره منځونه چې پاتې کېږي ترې باید چې ورثه هغه وشمېري او د هغه د لمرګ نه وروسته باید چې د هغه د منځونو فدیه ورکړي. نن موږ روغ هم یو خو بیا هم غافله یو او د الله رب العزت په دربار کې نه درېږو چې مونځ وکړو. مونځ داسې عبادت دی چې هغه په هیڅ وخت کې د سقوط قبول نشي کولی. که په ولاړه یې کولی شي ښه، که نه په ناسته یې وکړه، رکوع سجده وکړه. که کېناستی شي رکوع سجده نشي کولی، رکوع سجدې ته اشاره وکړه. او که په ناستی نشي په ملاسته باندې وکړه، هلته په خپلو وریځو باندې او په خپل سر باندې باید چې رکوع سجدې ته اشاره وکړي او خپل مونځ پرېنږدي. نن زموږ پښې هم سمې، ټول بدن هم سم، الله دا توفیق دا بدن موږ ته راکړی، لکن بیا هم د الله د یاده غافل یو. الله به زموږ نه پوښتنه نه کوي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي، موږ ته، زموږ کورنۍ ته، زموږ اولادونو ته چې تل لپاره د مانځه پابند وو.